السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو او د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ګلالیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وویشت ټول ښه جوړ یاست. نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 28مې ویډیو سره ځیر شوي یو. نن ورځ کومه ویډیو چې ده مثل بیا هم د کمپیوټر صفري زده کړې 28مه ویډیو ده. له همدې څخه وړاندې کومه ویډیو چې پکې موږ تاسو ته لانګویج سافټویر در پېژندلی وو مثل د ژبې کوم سافټویر چې په همدې اړه مو بشپړ معلومات تېر کړي وو. خدای دې وکړي تاسو ټولو ګلالیو شاګردانو هماغه ویډیو سټیپ بای سټیپ کتلي وو چا پکې د سکیپ هڅه نه وي کړې او د لانګویج سافټویر په بشپړ هدف پوهېدلي یاست. ښه په عملي برخه کې موږ تاسو مثال د سټار ټاسک منیجر پر رسیدلی وو. هر کله چې موږ تاسو په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړو سټار ټاسک منیجر چې کوم آپشن یې مې ټولې تشریح کړي وي مثال همدلته اپلیکیشن برخه هم تاسو ته درښودلې وه مثال پروسیسز هم سروس هم پرفارمنس هم داسې نیټورکینګ او یوزر په دې اړه مو تاسو ته بشپړ معلومات تېر کړي وو. که په تاسو کې بیا څوک داسې شاګردان وي چې مثال له همدې درس څخه پاتې وي یا مې ویډیو نه وي کتلي تاسو فقط کولی شئ که د ګروپ ګلالي شاګردان یاست مثال د ځانګړي واتساپ ګروپ کې هم ویډیو شته او که بیا مثال د یوټیوب لخوا وای نو بیا تاسو کولی شئ کمپیوټر صفري زده کړې پلی لیست ته لاړ شئ او هلته په پلی لیست کې د کمپیوټر وبخښئ د یوټیوب زموږ یوټیوب چینل کې مثال پلی لیست ته لاړ شئ. په یوټیوب چینل کې بیا د کمپیوټر صفري زده کړې په نوم فولډر ولټوئ په هغې ټولې ویډیوګانې شته. ښه همدې څخه وروسته ملګرو نن ورځ راګرځو مثال په همدې کې نور داسې خاص څه نه دي پته ډیسکټاپ مربوط چې دلته کوم درس دی مثال د کوم آپشن چې لاک د ټاسک بار مثال پراپرټیز د ټول کنټرول پینل کې شته کنټرول پینل پرې مربوط دي. نن ورځ موږ تاسو د کنټرول پینل څخه سټارټ اخلو. مخکې له دې چې مثال موږ تاسو کنټرول پینل ته لاړ شو لومړی باید د کنټرول پینل په هدف پوه شو چې کنټرول پینل مثال څه هدف لپاره استعمالیږي او څه مقصد لپاره. لومړی باید له همدې کنټرول پینل په مقصد پوه شو. ښه نو اوس به راشو ګرانو ګلالیو شاګردانو د کنټرول پینل تعریف ته. مخکې له دې چې کنټرول پینل ته داخل شو په تعریف باندې باید ځانونه پوه کړو او په بشپړ مقصد د کنټرول پینل پوه شو. زه راځم پاور پوینټ پروګرام ته. دلته زما سره یو سلایډ دی په همدې کې ما برابر کړی دی. تاسو متوجه شئ وټ از کنټرول پینل. کنټرول پینل مثال څه ته ویل کیږي تاسو متوجه شئ. بیا هم د کنټرول پینل ان مایکروسافټ وینډوز انیبل ا یوزر ټو چینج وایرس computer hardware in software feature settings for the mouse display sound network and keyboard etc. مقصد یې څه شو؟ مقصد یې دا شو چې مثال کنټرول پینل چې دی دغه په مایکروسافټ وینډوز کې یو یوزر ته هم دا اجازه ورکوي چې دی مثال تغییرات راولي په خپل هارډویر سافټویر برخو کې مثال په کمپیوټر کې لکه ماوس کیبورډ مثال همداسې نوره ترڅنګ مثال د اواز په برخه کې ساوند مثال نیټورک په برخه کې مثال انټرنیټ یو نیټورک سره کنیکټ کړي او غیر فعال کې مثال همدا ډول د ساوند په برخه کې اوازونه سم کړي برابري کړي همداسې په نورو مختلفو برخو کې. د کنټرول پینل څخه مقصد همدا دی چې موږ تاسو کولی شو چې په وینډو کې مختلف په هره برخه کې څومره سیستم چې دی مکمل د وینډو په همدې کې موږ تاسو تغیرات راوستلی چې هغه هره برخه وي مثال وخت برخه وي تاریخ برخه وي مثال نیټورک برخه وي مثال هارډویر برخه وي هم سافټویرونو برخه هم مثال یو سافټویر انسټالوئ مثال غیر فعال کوئ موږ چې کولی شو د کنټرول پینل په واسطه کولی شو. ښه دلته پښتو تعریف مو هم راخوستی دی تاسو هم قلم کې تفصیل سره راواخلئ همدا هم د سره نوټ کړئ. نو هر څوک چې پوښتنه د نکو ګرانو شاګردانو چې کنټرول پینل به څه مثال او څه هدف لپاره استعمالیږي په کاس تاسو ځواب به همدا وي ګلالیو شاګردانو چې مثال په لنډ ډول سره به ووایو په لنډه توګه چې مثال د کمپیوټر سیټینګ عبارت له کنټرول پینل څخه دی. لکه څرنګه چې موږ تاسو موبایل کې مثال سیټینګ کو په د موبایل په ټول سیستم کې مثال په هره برخه کې تاریخ برخه کې مثال نورو برخو کې مثال موږ کوم تغییرات رامنځته کوو د موبایل سیټینګ د لارې کېږي. دلته په کمپیوټر کې چې کوم سیټینګ موږ تاسو ترسره کوو مثال په هره برخه کې کمپیوټر هغه د کنټرول پینل د لارې کېږي. نو هر څوک چې پوښتنه د نکي مثال په لاندې ډول ورته چې د کمپیوټر سیټینګ عبارت له کنټرول پینل څخه دی بس خلاص شو. نو خدای دې وکړي چې چاته په همدې کنټرول پینل په تعریف کې اندېښنه نه وي مثال مشکل نه وي ستونزه نه وي په بشپړ هدف د کنټرول پینل پوهېدلی یاست چې کنټرول پینل مثال موږ ولې وایو د څه لپاره او څه پکې زده کولی شو او هدف ته رسېدی. نو اوس لپاره ګرانو ګلالیو شاګردانو ویډیو هم دومره بس ته فقط چې په نننۍ ویډیو کې د کنټرول پینل تعریف مو زده وي مثال د کنټرول پینل په بشپړ هدف پوهېدلی یاست. نو انشاءالله په آینده کې راتلونکي ویډیو به زموږ د کنټرول پینل په باره کې عملي سټارټ وي.
نو د اوس لپاره ټولو دوستانو ملګرو ته په خاص ډول ګرانو ګلالیو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.